السلام علیکم. نن موږ په یو لازم ټاپک یا ملټي وایټامین باندې خبره کوو. دا زیاتره خلک وایي چې زموږ هډوکي کمزوري دي، صحیح ده، یا اوازونه پکې راځي، یا کرش کرش اوازونه پکې راځي، صحیح ده. نو د هغې لپاره دا ګولۍ دي جاینټس کولاجین، کوم چې په ګلف کنټریز کې او زما په خیال پاکستان کې هم میلاو شي، ځکه چې دا یو انټرنیشنل برانډ دی. دا جاینټس په دې کې دوه درې قسمه راځي، خو تاسو دې ته وګورئ دا کولاجین والا چې دا لازم دي، صحیح ده. خاص کر زمونږ دا کم خلک چې دي د 50 نه بره چې کم عمر دي، صحیح شو 500 کال نه چې کم بره دي، د هغو هډوکي ډېر زیات کمزوري کېږي، فریادونه کوي د هغې نه. نو دا چې دی نو جاینټس کولاجین دي، د دې کار دا دی چې کولاجین چې دی نو ټول درې قسمه راځي، ټایپ 1 راځي، ټایپ 2 راځي او ټایپ 3 راځي. نو کم ټایپ 2 چې دی نو دا خاص کر چې دی نو دا په هډوکي کې په منځ کې چې کم جاینټس دي، فرض کا زمونږ دلته کې چې کم جاینټس دي، په دې په منځ کې چې کم اوبه چې موږ څه ته وایو، صحیح ده، یا کم چې په نی کې، صحیح ده، د دې چې کم جاینټس دي او په دې کې چې کم اوبه یې، صحیح شو، د دې سوا کول دپاره ټایپ 2 کولاجین چې دی دا خاص کر استعمالیږي، صحیح ده. او د دې نه علاوه چې دی که نو ټایپ 1 چې دی او ټایپ 3 چې دی نو دا په هیرز کې او په فیس کې په دې کې کار کوي، صحیح ده. نو تاسو جاینټس کولاجین ټایپ 2 چې دی دا په ټول سعودي عرب کې، صحیح شو، او په ګلف کنټریز چې دی دا اویلیبل دی. د دې نه علاوه په دې کې ګلوکوساماین هم دي او کنټراټین پکې هم دي، صحیح ده. نو دا ګلوکوساماین هم دا کار دی چې کم کولاجین دي چې هغه سیوا کې په مقدار کې، صحیح ده. او نور پکې هم ملټي وایټامین دي، کم چې وایټامین سی دي، وایټامین ای دي، صحیح ده، او سیلینیم، کاپر، صحیح شو، کم چې لازم دي د بون هیلث لپاره. نو د په دې کې شپېته ګولۍ راځي، صحیح ده. عموما د دې ډوزیج چې دی 2 ټایمه دی، سهار ماسخوتن هم خوړی شي، یا سهار کې ناشتې نه پس 2 تاسو یو ځای هم خوړی شي، صحیح ده. دا یو ښه وایټامین دی خاص کر د بون هیلث لپاره، کم ته چې موږ هډوکي وایو د هډوکو مضبوطوال لپاره. نو زیاتره 50 سال عمر ته پس چې کم مشران یې زموږ، صحیح ده، هغو ته دا مسلې ډېره زیاته هډوکي کمزوري کېږي، صحیح ده، بون هیلث لپاره دا ډېر زیات لازم ده. او چا ته چې مسله هم نه وي، صحیح شو، کم چې کشران هم دي هغه هم خوړی شي. نو دا یو ښه وایټامنز دي، صحیح ده. نو دا تاسو راغستی شئ. تاسو دې ته بیا هم وګورئ کولاجین والا چې کم دي که نه، نو هغه راواخلئ. په دې کې 2-3 قسمه راځي، ساده پکې هم راځي، صحیح شو. کولاجین والا چې دی نو تاسو به راواخلئ او دا استعمال کوئ. د دې نه علاوه چې ستاسو کم څه قسمه کوېسټن وي، صحیح شو، تاسو موږ ته په انسټاګرام باندې هم میسج کولی شئ، انباکس هم کولی شئ او کمنټس کې هم لیکلی شئ. انشاءالله تاسو ته به جواب میلاویږي. مننه.